دریم، آیا کله چې غواړې له خپل وخت څخه ډیر خوند واخلې، تلویزیون ګورې، سګریټ لګوې او که ویده کېږې؟ آیا له سختۍ څخه د تېښتې او د آرامۍ د لاسته راوړلو لپاره له دې څخه نورې ښې او مثبتې لارې هم په پام کې لرې؟ آیا په داسې بېلابېلو انګېرنو اخته یاست چې پر ژوند مو یې اغېزه کړې وي؟ آیا په ژوند کې مو داسې څه شته چې غواړئ ښه توب ورکړئ؟ د بریالیتوب یو تعریف دا دی: داسې ژوند وکړئ چې په ډېره اسانۍ سره ترې خوند واخلئ، له کړاو سره کم مخ شئ، او تل داسې کار وکړئ چې د شاوخوا وګړي هم ستاسو له کار څخه خوند واخلي. دې تعریف ته په کتو سره تر کومه بریده بریالي یاست؟ د دې لپاره چې نن له خپل ژوند څخه خوند واخلئ، څه کولی شئ چې تر